د مینا د غونډې لاندې بیعت کړو 3 کاله بیعت عقبه. عقبه غونډې ته وایو په آخري کال باندې د حج په موقع چې کوم 2 کسانو یا 3 کسانو بیعت وکړو او هغه کسانو د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو کوم حال ولید چې په مکه کې د دوی جون محفوظ نه دی او دوی ته مختلف قسم سزاګانې ملاویږي او تکلیفونه رسیږي، نو هغې نبی علیہ السلام له د هجرت دعوت ورکړو چې ته د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته موږ سره لاړ شه. کال باندې پیغمبر علیہ السلام صحابو ته پټ حکم ورکړ چې که څوک مدینې ته هجرت کوي نو لاړ دي شي. حضور پاک فرمائی چې ما ته الله په خوب کې د هجرت ځای وښو چې هغه شګلنه ځمکه وه او د کجورو باغونه و پکې. نو لومبې زما ذهن ته دا راغله چې دا یمامه به دا په یمن کې یو علاقه ده. بیا راته دا خبره وښولې شوه چې 3 ځایونه دي، د 3 کې ستا یو ځای د هجرت دی، یو یمن دی، یو بحرین دی او یو شام دی. قنصرین په شام کې یو علاقه ده. وی په خوبونو کې الله ما ته دا ښودل او بیا الله هغه د هجرت ځای مدینه منوره وښوله. لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې به نبی علیه السلام خوبونه لیدل، دغه رنګې د هجرت د پیغمبر علیه السلام د دین د خورېدو د اوچتېدو یو لویه ذریعه ده. نو د هجرت نه مخکې نبی علیه السلام ته الله په خوبونو کې د هجرت ځای ښو چې خبره یې ورته ښکاره کړه چې د هجرت ځای د مدینه منوره ده. نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته حکم ورکړ چې که چاته تکلیفي او څوک هم د مکې نه هجرت غواړي نو مدینې ته روان شي. او د مدینې خلقو نبی علیہ السلام لسره بیعت هم وکړو، هغې دعوت هم ورکړه چې تاسو مدینې ته راځئ. او ما درته ویلي چې پیغمبر علیه السلام بعضې صحابه هم لیږلي وو مدینې ته چې هغوی ته تاسو دعوت ورکړئ چې الله د مدینې خلق مسلمانان کړي. یو 2 کسان روان شو، پټ بتلل چې د مکې کافر خبر هم نشي او مونږ پټه طریقه باندې لاړ شو مدینې شریفې ته. پر اولو هجرت کوونکو کې حضرت ابو سلمه رضی الله عنه او د هغه بیبي وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. دی یو ځل هجرت حبشې ته هم کړی و، د حبشې نه واپس راغلل مکې مکرمې ته او اوس یې د مکې نه مدینې ته هجرت شروع کړو. یو دوی دی، یو ورسره یو ماشوم بچی دی. عجیبه واقعه ده. د دې دواړو یو بل سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه. د ابو سلمه او د ام سلمې دومره مینه ده یو بل سره چې یو ځل دواړه کېناستل، یو بل ته وی راځئ چې یو لوز وکړو. د ابو سلمه دا ښځه ورته وایي د ام سلمه وی زما د سره دا وعده ده که ته زما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم. عربو کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو نو ښځې به یې زر دویم خاوند وکړو. زما وعده ده چې ستا د مرګ نه پس به زه بل خاوند نه کوم او که زه مړه شم نو ته به زما نه پس ګورې بله ښځه نه کې چې ما ورته 2 په جنت کې یو. دا خاوند ورته وایي وی زما د سره لوز دی، که ته زما نه مخکې مړه شوې نو زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، خو ته دا وعده مه کوه که زه مړ شم نو خیر د تا له اجازت دی که زما نه پس بل خاوند کې نو کولی شي، ځکه زه یوازې ګزاره کولی شم سړی یم او ته خو ښځه یې یوازې ګزاره به درته ګرانه وي. دومره مینه یې وه یو بل سره. او بیا اتفاق دا چې دا خاوند د مدینه منوره کې وفات شو. دا ډېره غمجنه وه. دا وایي ما تورې جامې اغوستې وې لکه په غم کې چې خلک تورې جامې اچوي.
او ما وی چې دن به د خپل د مینې خاون پسې داسې جړا کوم چې د قیامت پورې به خلک د دې یو بل ته حکایتونه کوي، یو بل ته به نقل کوي، داسې جړا به کوم. وی ځان مې تیار که د مدینې یو بله ښځه وه، هغې م را سره ځان تیار که چې مونږ به ویر کو جاړو به. وی دې کې نبي علیه السلام مبارک را دننه شو. وی ما ته یې غږ ونه کړو، خو بلې ښځې ته یې ووی چې د کم کور نه خدای 2 ځله شیطان ایستی دی، هغې ته بیا شیطان را دننه کوی. یو ځل د حبشې هجرت شوی دی، یو ځل د مدینې. وی بس زه پوه شوم. وی ما ته یو دم وښاو چې دا وایه خدای به دې غم اسان کړي. الله زما د مینې خاوندو ابو سلمه او ما سره د حبشې هجرت هم شوی دی او ډېر محبت و. وی داسې وایه چې اللهم اجرني فی مصیبتي، خدای په دې مصیبت کې ماله اجر او ثواب راکړي، واخلف لی خیرا منها، او د دې مصیبت نه ماله یو بهتر خوشحالي راکړي. وی ما وی چې دا دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې د دا خو به زه شروع کم، خو زما د خاون نه بهتر خاون بلا بل څوکي چې ماله به خدای راکړي، د ده په شان خاون خو بل نشي کېدی. وی الله مې هغه دعا قبوله کړه. وی ماله خدای د خپل خاون ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاله راوست. د چا د خو بدل الله نه یېری. نو وی مونږ دواړه چې د حبشې نه رالو، نو دې وخت کې د مدینې هجرت شروع کېده. نو مونږ ته اجازت وشو، نو ایزا او خاون مې مدینې ته روان شو، او هغه ماشوم بچی چې کم سلامه دی را سره دی. چې روان شو وی زما د قوم خلک رالل، او زما خاون ته وی ابو سلمه ته چې دا خور خو مونږ په تا خرڅه کړې نه ده، چې کله حبشې ته په سفرونو ګرځې او کله بل خوا په سفرونو ګرځې، دا مونږ خرڅه کړې نه ده. که ته چې ته سفرونه کې زه کوه او مونږ د خپله خور لور راکړه. دې ته جدا کړم، خاون مې یوازې که، خاون خو مې لاړ مدینې ته او زه بچې پاتې شو. وی دې کې د خاون د قوم خلک رالل، هغې وی ښه تاسو ښځه زمونږ د قوم د سړي نه جدا کړه، دا خو دا ښځه وه چې کوم خی بوتله نو حق یې بوتله به ولې م ته جدا کړه، نو بچې زمونږ کېږي بچې راکې. نو یې بچې رانه زما د خاون قوم یو وی یو ماشوم زویم رانه لاړ، خاوندم لاړ. وی ټوله ورځ به مې جړل، او د مکې صحرا ته به ووتم، هلته به مې جړا کوله، او ډېره زیاته پریشان وم چې یا خدایه زما د مینې خاوند و هغه هم رانه جدا کامله، او زما هغه د مینې بچی هم رانه جدا شو، به څه کوم؟ عرب خو سخت خلک دی، یا خدای څه به کېږي. وی یو ځل مې جړل په مکه کې، او د مکې په دې شاړو بیابانونو غرونو کې د یو انسان را باندې رحم راغی. هغه چې رحم یې راغی نو هغوی لاړل زما قوم زما تربورانو سره، وته وی چې ګوره چې دا د خپل خاون سره خوشاله ده، په مدینه کې او بل ځای خوشاله ده، نو تاسو پې څه کوئ؟ پرېږدئ، تاسو غوره دې لپاره وایئ خاون سره خوشاله ده، نو چې ورسره هجرت کوي او سفر ورسره کوي، تاسو یې څه کوئ؟ نو زما د قوم خلک یې راضي کړل. نو بیا هغه سړی لاړ او زما د خاون قوم والا ته وی چې بس دا ښځه دي خاون له دا بچې وله راکې. نو یې بچې یې راکه ماله، نو یې ماله یو اوښ راکه. وی زه په هغه اوښ یکې تنها سره د خپل بچي نه سوره شوم او مدینې ته روانه شوم. څومره سخت سفر دی، 400 بلکې 450 کیلومیټر مزل د مکې نه مدینې منورې پورې دی. اوس خو لا نوی روډ جوړ شوی دا موټر وی، دا خو لږ اسانه ده. زوړ روډ چې کوم په بدر تللی دی هغه اوږد دی، اصل 480 کیلومیټر جوړېږي. دا تقریبا 500 کیلومیټر مزل لکه دې نه لاور ته ځي، او په شاړو کې، دشتو کې، بیابانونو کې، پنورونو کې، په بارانونو کې یک تنها د خپل بچی سره بچی غیږ کې واغېشت او په اوښ سوره شوره. آسان کار خو نه دی. وی چې د مکې مکرمې نه لږ بار ووتو، تنعیم ورته وایي، تنعیم یو ځای دی، هغې ته ورسېدلو. نو عثمان ابن طلحه دی را سره میلو شو. دی دغه وخت کې لا کافر و، وروسته بیا دی مسلمان شوی دی، دی وخت کې لا کافر و. نو دی خو به یو بل پیژندل. 3 میله چې ووتم روان یم،
وی عثمان ابن طلحه ما ته وی سکه وی ما ورته وی چې زم مدینه ته هجرت کو خاون می ملته بچی خلق خلاص خو پتا قوم اجازت راک او د خاون قوم بچی مراک زم هجرت کوم مدینه وی ما ته وی سوق دي د سره وی ما ورته چې اس سوق را سره نشتا وی سوق خو د سره خامه خاوي وی ما ورته چې لا والله الا الله وبني هذا قسم په خدای کبل سوق را سره وی یو را سره الله دی یو را سره دا بچنګي بل سوق نشتا لا والله الا الله یو الله دی وبني هذا بل دارا کوټه بچنګي دی بل سوق نشتا وی ښا ویلې را باندې خپه شو نو زما د اوخ مهاري ونیو او ما سره په مرګرتیا کې روان شو وی دا عثمان نه می بهترین انسان بل نه دی لیدلی وی چې کله به مونږ دمه کوله وی د به قلار زما اوخ سملاو او اوخ به اوتړه او دی به لارې لاړ ما ته به شا کړه یو اون یا د بوټي یا د کاڼي لاندې به کېناسته او زه به د اوخ نه کوزه شوم ما به خپله جت پوره که دبه مې وکړه او چې کله به زه په خپله پاسېدم او اوخ ته به وختم نو دی به راغی نو زما د اوخ مهار به یې ونیوه نو را سره یې دا 1500 کم کیلومیټره مزل وکړه او قبا ته یې ورسولم وی ما ته وی چې ستا خاون به دې کلي کې د خلکو سره دی نو زما اوخ او زما بچی یې پرېښود او دی رانه واپس له مو کافر لا مسلمان نه دی لیکن زړه کې دومره محبت او یو بل سره رحم خو د کافر په لکې وي نو بویه ته الله د هغې صلاغ عثمان له ورکړه وروسته خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړ داسې یو به ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته کېناست ټول خلک پټ پټ بتلل چې څوک هم رونه نیسي وی د الله رسوله زه ځم مدینې ته لاړ شم وی زه خو پټ نظم راغی د بیت الله نه تو شو او بیت الله په مخ کې اعلان وکړو ای د مکې خلکو زه عمر یم پیژنې مې که مې نه پیژنې څوک نه پیژنې ما وپیژنې او زه روان شوم مدینې ته هجرت کوم که چا کې زوري را میدان ته دي شي نیغ لاړو صحابه تلل اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق راغی دا ابوبکر دا خیالو چې د مدینې دا هجرت هم د حبشې د هجرت په شانته دی او نبی علیہ السلام بنځي او صحابه بځي وی دا الله رسوله زمام هجرت تړ کېږي که د خوښي زه به مدینې ته لاړ شم وی ته یې سار شه ما پورې سار شه وی صاحب ته به ځې څه هجرت به کې څه وی انشاءالله چې خدای ما ته اجازت وکړي ته ما ته یې سار شه بس پوه شو دوه خانې واغشتې او په هغه دوه خانو باندې به د کیکر دا پاڼې خوړلې دا ګیاګانې چې سربي شي ځکه د هجرت خو 8-9 ورځې سفر دی هغې سربې کړې چې سربې یې کړې بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی یو ځل نبی علیہ السلام د غرمې راغی د غرمې به داسې وخت و چې عموما به څوک د کور نه بار نه وتل مکه کې ګرمي وي نو څوک به نه وتېدل دا خبرې ولې کوي دا ملګري ته خبرې مه کوي شور ولې کوي د غرمې به څوک د کوره نه وتېدل عموما به خلک ودو وی نبی علیہ السلام راغی په سر مبارک صادر اچول چې وی څنګه را دننه شو وی ما ته فورا ابو بکر صدیق ته مونږ الوی چې صاحب نبی علیہ السلام راغی وی دا وخت خو د ګرځېدو نه غرمې خو خلک ودي خو سلانجه پیښه ده ساجت یې دی راغی وی چې راننه وه وی اخرج من عندک چې څوک در سري دا بار وباسه یو پټه خبره کو وی صاحب بل څوک نشته دوه لوڼه مې دي یو بی بی عایشه ده او یو بی بی اسما ده بیا باری څوک نشته وی قد اذن لي في الخروج وی ما ته خو د هجرت حکم وشو وی الصحبه د الله رسول زه د مرګرتیا درخواست کوم ما ځان سره مرګري کا وی ته مې مرګري وی دوه خانې مې غشتې دي یو ستا نبی علیہ السلام په پیسو بالم اما بغیر ثمن فلا به پیسو نالم وی صاحب ما تعالی غشتې ده وی ټیک ته چې مال دې غشتې را خو پیسې به در کوم په سوچ دې غشتې به در کوم علما وی ولې نبی علیہ السلام دلته خیراتی قبول نه کړو پیسې ورکړي د هجرت یو عظیم سفر دی او ډېر لوی د ثواب سفر دی د پیغمبر علیہ السلام مقصد دا چې دا زه په خپله وښو کوم چې دا لوی ثواب ما ته هم ملو شي
وی صاحب کله بزو بس وی انتظار کوا ته چې کله رالم زو او چې دی خوا صحابه یو مدینه ته تلل د مکې په خلکو هیبت راغی چې دا خو یو دو درې داسې زی مکه خو به مونږ ته خالی پاتې شي دا به څه کېږي او که دا مسلمانان ټول ووتل او بارې ځان له ملګري پیدا کړل او سبې زمونږ په مکې حمله وکړه نو بیا به څه کېږي نو دوی یو میټینګ وکړ مکه کې ابو جهل او دوی راغون شو او یو میټینګ یې وکړ لګیا دي مشوره کېږي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ دوی ستا متعلق سکیمونه جوړول لیثبتوک چاوي وی لکه داسې کار به وکړو چې مړ به کړو چاوي قتل او به تړو جیل کې به واچو بند به دا ابو جهل هم پکې دا شیطان هم پکې یو نجدي شیخ په شکل ناست وی زم تاسو چې څه مشوره کوئ زم د نجد د علاقې د یو قوم مشر یم مم شامل کې خره بدله در ډېره ښه وی صاحب کوټه کې به بند کو او جیل کې به واچو دا شیطان پاسید وی نه دا رې غلطه ده ځکه غلطه ده چې د ده لوی قوم دی یو لس ورځې به جیل کې وساتئ شل به وساتئ میاشت دا قوم به دنه خلاص کړي بل کس پاسید وی زما تجویز دا دی چې بار به وشړو وطن نه به وباسو دا شیطان بیا پاسید وی دا هم غلطه خبره ده وی دله خدای داسې خوږه خوله ورکړې ده چې قدیم بار وویسته ځان سره به ملګري برابر کې در باندې به حمله وکړي ابو جهل پاسید وی زما خدا رې ده چې مړ به کو بس قصه به خلاصه شي دا شیطان چې د سپینګری په شکل ناستو دی پاسید زنده‌باد دارې ټیک ده خو یاره وجنه به څنګه د خلوی قوم دی څوک به وجني د قوم دشمنه ته به څوک غاړه ایږدي وی داسې به وکړو چې د هر قوم نه به یو کس راپاسي او په شریکه به حمله وکړو نو د قوم به د چا نه بدلوي ټول کلي نه خو بدل نشي اخیستی بس وی دا په دې فیصله وکړئ خدا شیطان ورته وی زر دا فیصله وکړئ ګورئ وی بس بېګاله دا فیصله بېګاله به هر قوم نه یو کس راپاسي چې دې خبر نشي او موږ نه بار ونځي او د کور نه ګېټ چاپېره به دې تو شو او چې بس حمله به پې وکړو بس په شریکه به یې مړ کړو مسله خلاصه شو ایضا الله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له راولېږي چې د دوی میټینګ شوی او څه خبرې شوی وي د ټولو نه خبر کړ ویز یمکرون بک لیثبتوک ستا متعلق دوی دا سکیم جوړ کړ چې یا خو دې تړي او یقتلوک یا دې وجني او یخرجوک او یا یې د وطن نه وباسي او دوی سکیمونه جوړی یمکرون ویمکر الله و الله وی زم یو تدبیر دله جوړو دی بخپل سکیم او مکر خفیه په پټه طریقه د چا خلاف سازش ته وایي په پټه طریقه سکیم او سازش چې دی والله خیر الماکرین الله وی دوی دې خپل تدبیر جوړ کړي ستا خلاف زم یو تدبیر جوړو زه به دې وباسم هېڅ فکر چې ونه کړي نبی علیه السلام په کوټه کې خپل کټ کې پروت دی په کور کې او د مکې ده هرې کورنۍ یو کس راغی او تورو په لاس ګیر چاپېره مسلح علاقه محاصره کړه بس ورځو پې چې کله شپې نیمه تېره شي او پې حمله کوو هلته جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وی کافر راغلی دی او ګیر چاپېره درنه تاو وسلو په لاس او د هر قوم مشر پکې شته ستا دپاره به زه هدایت در کوم لږې شګې به والې او راپاسه او دا شګې ونوله او د الله به دا شګې له دوی سترګو ته وردننه کي او ته به ترې نیغ ودې سپر واچې ونه ساتې ګوره یمکرون دی هم خپل سکیم او سازش جوړی خو لیکن الله وی زه به هم یو تدبیر جوړوم یو طریقه به جوړوم والله خیر الماکرین د الله تدبیر ته څوک بیا نشي رسېدلی چې څنګه نبي علیه السلام را پاسې دا شګې یې واغېشتې او وینوستې او دا آیت یې ورسره ووی چې وجعلنا من بین یدیهم سدا ومن خلفهم سدا ومن بین څنګه فاغشیناهم فهم لا یبصرون شاهت الوجوه
شاهت الوجوه د دې دا مخونه دی رسوا شي دا نظر دی ړوند شي هغه شګې ولوستلې الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ورسول الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما دا وشتل خو تا کړي دي بشک خدا تا نه دي کړي دا مونږ کړي دي دا چل د وشتلو د تمون خولې دي او دا وشتل د ظاهر د وشتلو سترګو ته رسول خو ستا کار نو دا زما په لاس کې بس چې هغوی سترګې مګلې نبی اسلام ته نیغ ووت نیغ لاړ حضرت ابوبکر صدیق کر الله ابوبکر صدیق ته وی شابه روزه هغه مخکې نه په تمه کړو بیبي اسماء زر زر ولا سامان تیار سخت روز دوسو چې نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر نوزی او د هجرت په سفر دی ناګهانی زی فورا نو کورسنو لک ستوانی ولا فورا تیار کړل ستوان او سنور سامان وغه ولا یو بوجګه کې واچول د تړلو ستار نو چې پاغي ولا سر وتړي نو بیبي اسماء یو کمربندو یو نتاق به وتوي په خوا د خزو بد دي پرتوک د پاسه اچو د حفاظت ته پاسه زری هغه کمربند اوس پړدو ویش او پوبین نو پنیمه ولا دغه بوجګه خلو تل لا او نیمه ولا پاغه سامان کې خود چې دا بس تاسو درستخانی ک په لار په خوراک مرک کوي دی ورکل ولا او دواړه اوتل او دوی ته وی چې چاته غږ مکوي پټه پویکل خو مونږ نیخ فل حل مدینه ته نزو مونږ زو او په غار ثور کې بر یو غار دی په جبل ثور کې هغه کې به مونږ یو سوچ پېته رو بیا به مدینه ته ځو قر الله وتعالى چلو خو چې کوم نه غوځو خو دوی را پسې لارو باندې راځي لانجه جوړيږي نو مونږ به یو درې ورځې پټ شو دی به منډه ترړې یو دي ته پته ولګي چې سړی قرآن تللی دي مونږ بدلته یو نو چې کله خلق خپ قلار شي بیا به مدینه ته کافر خوزګر چا پیرا ولار دي چې ولار دی او سړی پیراغي دې ست ولار یې وی د فلان کې انتظار کو حمله به پکو بیا خو مولي داسې لاړ مولي دوست داسې لاړ وی څنګه داسې لاړ وی دا پسرونو دا خورې سپرتی دي نبی رسول الله وی دوی سترګې مګلې ماته بق قتل او زی مخ کې تیر شو موزي نه لیدل نو دا غسیدا رب العالمین چې د چا مدد وکي کنه قسم دې که څوک هغه ته پټه نقصان نه ورسي خو چې الله د چا مدد وکي الله مدد وکي دی ورل شپرورو تیریږي په دې سړو کې ګوري چې خواندهونه په کور ورننه وتل چې ورننه وتل حضرت علی د پیغمبر علیه السلام په بستر املاستو غیر ونه مرګره څه شو وی ماته څه پته لګي څه شو په دې نه تاسو مخ کې وته وی زموږ مخ کې څنګه وته وی لا ماته پته نه لګي او علی صاحب په دې خپل بستر دې د قارسم لولو چې نبی علیہ السلام سره د کافرانو امانتونه پراته ګور دې وخت کې به مسلمانانونه کې خو امینو چې کله سار شي دا امانتونه خلکو ته واپس کا او تم مونږ پسې مدینه شریفه ته روان شي هغه نظر بند کو او بس پاغه خو کار نه کېده نو بیا خوشی که پرې خو چاوي الک ابوبکر کرب پټ شوی ځکه هغه سره ډېر تعلق لاړ حضرت ابوبکر صدیق سره بیبي اسماء وی چې رانه وتل وی ماته پلار دې شو مې چې زنیم خبر چته وته دې ما ته پته نشته نو ابو جهل داسې یو مضبوطه سپېړه مال راکړه حالانکه ظلم دې اوس پر دې جنې لولې سپېړه ورکې وې دومره مضبوطه سپېړه راکړه چې زما په وخت کې والے واغه ماته شو رانه لاندې پریوته بس دوی ساړه شور په بل شو چې خدای داسو زمون سړی څه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي الا تنصروه اے د مکې خلقو که تاسو د سره مدد نه کوي فقد نصره الله الله وسره مدد کوي ویک وسره اذ اخرجه الذين كفروا دا عام خلق ته یوازې د مکې ته نه عام خلق ته الله اعلان کوي که تاسو بل کر پر د نبی علیہ السلام برست پرې دې او مدد نه کوي نو ولې زنیم سو فقد نصره الله ما هغه وخت را د مدد کړی چې کور نه دشمن غیر چا پیرته وو اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
د خلکو د کافرانو وویسته او 2 کسانو ثانی اثنین 2 کسانو ویویستل. نو چې دی لار الغار ثور ته یو روایت کې راځي چې د مکه کې د قایفین ډیرو علم قیافه ورته وایي د دې قدم نه پته لګئ چې دا د چا قدم دی. نو اسې نه دی به مونږ پسې راځي د مونږ د قدمونو نه پته لګئ. نو ابوبکر صدیق حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږه په هغه غار کې چې صاحب چې ستا د قدم نښه مخکې نی لږ دې په شا وړم نو د غاره پورې یې وړم. نو غار کې دننه شو. چې غار کې دننه شو الله ولا مدد وکړو. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې الله وی فانزل السکینة ما په خپل اطمینان راوستو سکینت او ټینشن مې ولا ختم کړ. بنده خو پریشان ای کنه یو دشمن دلته را نشي بچی را لمړه نه کی بل څه غم پیغ نشي. نو انزل سکینته علیه قرآن کې الله وی ما په الله کې ولا اطمینان واچو بے غمه مې که ټینشن مې ولا ختم کو. وأيده بجنود لم تروها او داسې لخکرو باندې مو ولا حفاظت وکړي چې چاته په نظر نه راځي تاسو هغه لیدلې نه دي او نه تاسو وینئ. هغه څه دي هغه دا چې د غار په دې خوله کې خدای یو بوټی زرغون کړ او جولاګي راغی عنکبوت ورته وایي هغه پکې زر جاله جوړه کړه او یو کمتره راله صحرایي هغه پکې ځان له جاله جوړه کړه او پکې کېناسته وږی پکې واچول. ګوره په یو رکوټي بوټي ولا خدای حفاظت وکړو او د جولاګي د کور نه کمزورې کور بل نشته. قرآن کې الله فرمایي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت وی په ټولو کورونو کې بیکار او کمزورې کور د جولاګي دی چې هوام پې راشي نو کور یې ختم کي. په هغه کمزوري کور خدای د پیغمبر علیه السلام دفاع وکړه. الله چې کوي د جولاګي په کورم د انسان دفاع کولی شي که نه شي کولی. او چې الله وغواړي نو په یو رکوټي مخلوق هم انسان هلاکولی شي لکه په ماشي نمرود هلاک. ماشي څومره کمزوری شي معمولی لاس سره دې وجنګېد نو دی به مړي لیکن خدای پاک چې کوي نو په رکوټي طاقت د بنده مدد کولی شي او په رکوټي سیز بنده هلاکولی شي. په ماشي نمرود هلاک که غر کې کپې او د جولاګي د جال کمزوري سیز باندې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو او کمتره په حیواناتو کې کمزوري بېزړه حیوان دی په هغې ولا حفاظت وکړو. بی بی اسما باپ او هغه غار ډېر اوچت دی. غار حرا نږدې ده او غار ثور ډېر لوی دی ډېر لوی مزل دی ډېر اوچت دی. چې کوم سړی بلدي د غر د خطو خو ټیک تا لیکن چې کوم نابلدی که نه نو 2 نیمې 3 ګنټې کې به ورته رسېږي. آسان کار نه دی ډېر زیات مزل دی. کم از کم به 1.5 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره د ویخ نه سره پورې مزل به بلکې دې نه به هم زیات دي. غار ثور ختمیږي نه په نظر درته نه ښکاري چې خدای دا څومره غر دی او د یو غر ته به وخېږي نو بیا به ترې روانېږي نو بل ته به ځې هغې ته به خېږي نو بیا به راتاوېږي نو ډېر زیات مزل دی پکې. بی بی اسما به څه چل وکړه ډوډۍ به یې پخه کړه. د ابوبکر صدیق خاندان چې د دین کم خدمت کړی دی داسې خدمت په بل خاندانو کې. ډوډۍ به یې پخه کړه سامان به یې برابر کړ نو دې زنانه ذات به دا سامان او دا ډوډۍ واغشتل ماسخوتن د شپې نو په دغه لاره به روانه شوه دا 3 میله مزل به وکړو نو بیا به د غار ثور نه روانه شوه د ویښ د غر نه نو د غر څوکې ته به وخته نو پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق له به هغه ډوډۍ ورکړل. 3 شپې دی دا غریبې دا خدمت کړی. یارم شته چېرته ځې څوک یې ونه ویني ښځه ذات ته او په غر کې دومره لوی مزل اسان کار خو نه دی. بی بی عایشه ماشومه لاله دغه وخت کې بی بی اسما هم د دومره عمر نه را عمر یې کم دی. د ابوبکر صدیق پلار ابو قحافه دی وخت کې لا کافر دی مسلمان شوی نه دی د مکې مکرمې د فتح پر ورځ مسلمان شوی. راغی چې خبر شو دې نوسو له راغی وی بچې پلار هم څه شو وی لار جوړو وی اوتلی دی وی داسې معلومیږي چې تاسو به نارې پرېښی یې څه به یې درته پرېښي هم نه نار به پرېښی. واقعي
چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه 10,000 درهم ابو بکر راوړل او پیغمبر علیه السلام ته کېښودل. 10,000 وی دا په غریبانانو باندې چاته تکلیف نبی مسلمانان راځي نو دا هغوی له ورکوه. 10,000 درهم او د هجرت په موقع سره 6,000 درهمو هغې ځان سره واغېشتل، مدینې ته روان شو. وی تاسو خو به نار نه ورپرېښې بچې، اسپې هم درته نه یې پرېښې. په دې په سترګو ړوندو نو بیبي اسما دونه هوښیاره وه چې هغې زر یو تیلی د کاڼو ډکه کړه او المارۍ کې کېښوده. وی بابا راشه، نو دې یې بوته او په هغه تیلی د کاڼو یې ولې لاس کېښود. وی دومره پیسې یې راته پرېښې دي. وی ښځه بچې ما وی ګنې نارې پرېښې. قسم دې پرون د حضرت ابوبکر په واقعاتو کې، په مناقب او په صفاتو کې په ترمذي شریف کې تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو خلقو نه زیات احسان په صحبت ملګرتیا او په مال کې چې به د هغې خپل احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د پیغمبر علیه السلام هم ورسره ډېره زیاته مینه، انتهایي زیات محبت او انتهایي زیاته مینه یې ورسره. او دی فرمایلي په کم قوم چې هغې کې ابوبکر موجودي نو بل څوک مناسب نه دي چې د دې قوم امامتي وکړي. دا خلافت ته اشاره کوي. بادشاه به امام چې ابوبکر موجودي بل څوک د امامتۍ لایق نشته، دی به امام. او د جومات دروازې چې څومره دي ټولې بندې کړې سوا د ابوبکر د کړکۍ نه. د کړکۍ پلو پرېږدې باقي ټولې بندې کړې. د ډېر صفتونه شوي. یو بیبي ولاړه د نبي صاحب نه سمال غوښته، وی سار له راشه. بیبي ورته ویل صاحب که سبا مې ونموندې بیا لکه که سبا ته وفات شوی وي ابوبکر له ورشه به درکړي. دا هم د هغه خلافت ته اشاره. او یو ځل یې وی فلک کې مې یو ارمان دی، ارمان مې دی فلک کې، او دا دی چې نبي علیه السلام کله هم څه وغواړي نو زه خو په منډه د کوره راوړم، په منډه یې راوړم. خو ارمان د خدای نه دا سوال کومه چې زما دا جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼي نو څه ښه به وي. لکه چې زه خپل جیب ته لاس دننه کوم خو چا سره مشوره نه کوم که نه. څوک چې جیب نه څه شی راوباسي چا سره مشوره کوي نه. جیب ته چې دقسې نبي علیه السلام ته ضرورت شي او د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس منډي او ما نه تپوس هم نه کوي یو شی ته وباسي، دا مې په اړه ارمان دی. دومره مینه وه د نبي علیه السلام سره. نو چې ننوتل غار ته نو حضرت ابوبکر ورته وایي صاحب ودرېږه دا غار مخکې را صفا کړه. ټول غار یې صفا کړه او غار کې سوړې وې، هغه شال غار و نو خپل څادر یې وشلو او په هغه سوړو کې یې ورکړ. یو سوړه پکې پاتې شو، یا یو دوه سوړ. نو دې مخکې ور دننه شو او نبي صاحب ته ویل سره دننه شه، نه کې خپله پونده کېښوده په سوړه کې. نو پیغمبر علیه السلام راغی نو د سینې ته یې ډډه وواله او د غار ته ډډه والله. نو جلال الدین سیوطي هم لیکي، نورو کتابونه هم لیکلي دي چې دننه په دې سوړه کې چې ته مار و مار هغه لاره باندې کوشش کوي د وتو او نوځي ناګرې د حضرت ابوبکر د خپله ټک ورکړی. بیا اوس بیا هم خپه نه لر کوي، حالانکې د مار څومره سخت زهر وي، که بل سړی څومره چغې به یې والې بیا هم خپل لر کوي چې اسې نه خپل لر کم او دا مار روزي پیغمبر علیه السلام ونه خوري. او اوښکې ترې روانې شوې، هغه اوښکې د نبي علیه السلام په مخ مبارک پرېوتې. راویښ شو ابوبکر خیر دی؟ وی صاحب دې غار کې مار دی، څه شي وخوړلم؟ وی دې خوا کړه، خپې دې خوا کړه. پیغمبر علیه السلام مبارک خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او د هغه په هغه پونده باندې پورې کړې. حضرت ابوبکر وایي وی چې څنګه لاړې زما پوندې له ورسېدې، وی ما وی چې نه څه شي خوړلی ما نه راته درد شته. خبره ختمه. زه وایم د هغې سینې نه خوش قسمته سینه بله کمه ده چې حضور پاک ورته ډډه والې ده، او د هغې پوندې نه خوش قسمته پونده به بله کمه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تو شوي. ډېر لوی د منقبت خاوند دی او د فضیلت خاوند دی. او سیوطي صاحب پکې یو واقع بل هم لیکلی چې نبي علیه
السلام د مار نم تپوس کړی دا ولې دی خو د حیواناتو سره پیغمبر علیه السلام خبرې کړې دا معجزه ده د معجزاتو بیان برته ان شاء الله یو جمعه کې کوم ویسه دې ځای کې راګرځېدم او عیسی علیه السلام روان مرګري وسره نو چې د نبی اخر الزمان به دې غار ته ځو دلته به یو درې شپې کوي نو زه ځکه دلته پروت وم وینم دا باندې خوشبویو لګېدل نو راتلم خو لار بنده و نو ما ځکه ټک ورکړی کافر خواره دي ګر هغه قدمونو نښې والا ایا ځان سره که هغوی ورته وایي چې په دې لاره تللي دي چې غار ثور ته لاړل وی دې ځای پورې خو قدم شته خو له دې نه مخکې قدم نشته دې نه مخکې نشته نو غار ته ور ورسېدل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته د الله رسوله هغه دي کافر دي او غار له خور ورسېدل او چې متیازې کولې نو غار طرف ته مخ کړی نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ابوبکر که دوی مونږ لیدلې نو مونږ ته به متیازې کولې مونږ نینی اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر ته سوی وی مغم مکوا فکر مکوا ان الله معنا الله منصر نو دلته بعضې خلک سوال کوي وی ابوبکر ډېر یریده وی ورونو یو حزن دی حزن یو خوف دی یری ته خوف وی لا تخف حضرت موسی علیہ السلام ته الله وی لا تخف مه یریږه انه لا یخاف لدی المرسلون پیغمبر چې مونږ سره یې دی ولې یریږي خوف روع متویرتا فلما ذهب عن ابراهيم الروع ابراهيم علیہ السلام باندې یو ځل هیبت راغلی ایرت لاره نو خوف او روع یریته وی حزن خو یریته نه وای دا معنا غلطه ده چې لا تحزن مه یریږه لا تخف کوي نو بیا به معنا مه یریږه لا تروع کوي نو دا معنا به و چې مه یریږه حزن څه ته وی حزن هغې غم ته وی چې چاته د بل چا نه پېښ شي لکه زوی ته تکلیف ورسېږي او دې فکرمند شي مال ته تکلیف ورسېږي او دې فکرمند شي هغې فکرمندۍ ته وایي هغه سوچ او فکر ته وایي چې د بل چا نه ورته ورسېږي نو نبي ابوبکر سره د ځان یره نه وه چې ما به څوک مړ کړي په پیغمبر علیه السلام فکرمند و چې نبي علیه السلام ته څوک تکلیف ونه رسوي لا تحزن معنا څه لا تحزن زما متعلق فکرمند کېږه ما زما متعلقه سوچ او فکر او غم مکوا الا الله معنا الله به زما مدد کوي استاد به مدد کوي او لصاحبه لصاحب الغار نو دا غار مرګري نه لصاحبه خپل مرګري تا وای یو کافر بل تا وای الکه وي په دې غار کې چې دنه نه ابو توي دا غار په خله کې چې کما اونه د داخلي د نکنه مشره ده او چې دې لاره باندې تل نو دا جولاګي دا جاله نه روانې ده او د کمترې دا جاله نه روانې ده بې وقوفه نو ترې روان شو د پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق یو غلام عامر ابن فهیره هغه به ګډې چیلې سرولې نو د دې غار خوا کې به یې سرولې د دې غر ویښ کې نو چې شپه به شوه او نور شپونکیانو به ګډې چیلې اخوا دې خوا کړې نو ده به زر اوشړه دې غر ته به یې وخېجولې نو هلته به یې تپې واغېشتل نو حضرت ابوبکر او په نبي علیه السلام به یې وڅکل او ابوبکر صدیق زوی چې دی دی به د شپې ته نو دروازې به دې ګرځېدلې روښیارو د کافرانو ټولې خبرې به یې واورېدلې نو د شپې به لار په تیاره کې نو د نبي علیه السلام سره به یې شپه وه نو ټولې خبرې به یې ورته وکړې نو پېشمني به ترې را روان شو چې خلکو ته اډو پته ونه لګي چې دې بار دی د سار وختي به کلي کې و چې څوک ته خبر نه شي 3 ورځې نبي علیه السلام مبارک او ابوبکر په دې غار کې تېرې کړې چې ورته پته ولګېدله چې اوس به د کافرو خبرې غلې شوي نو بیا ورته ووایي چې اوس داسې وکړئ یو سړي سره یې د مخکې نه خبره کړې وه د هغې سړي نوم عبدالله ابن اریقط او هغه سړی کافر و خو د لارې ښودونکي ماهر و
دا به قانونو چې دي کې به دا ماهرین خلق به په هر کلي کې هغوی ته به لارې معلومې وي. نو قافلې چې به تلې که نه، قافلې خو به د میاشتو په منزل تلې، نو یو لارښودونکي به ورسره و، هغه به ورسره په اجرت او په کرایه ته هغه به ورته لاره ښوله. دا لارې باید چاته نه وي چې قافله روکه نه شي، په بل طرف لاړه نه شي. نو دا عبدالله ابن وريقط د لارې ماهر و، د سره مخکې نه په پیسو خبره کړې وه. موږ به مدینې ته بوځي، خو په داسې لار به بوځي چې ناشنا لرئ، هغه بېغمه اوسئ. او د مخکې نه ورته اوښانې مواله کړې وې، نو هغه اوښانې 3 ورځې پس راوستلې غار ثور ته، او نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق راوتل. 2 اوښانې وې، یو پیغمبر علیه السلام او یو ابوبکر و، یو هغه عبدالله ابن وريقط و چې چاته لار معلومه وه، او یو د پیغمبر ابوبکر هغه غلام عامر ابن فهیره. دا د 4 کسانو قافله روانه شوه، او د دریاب په غاړه په غټه لاره یې بونه تلل، دریابي لاره باندې په ناشنا لاره یې روان کړل مدینې منورې ته. نو چې دوی کله د مکې نه غار ثور ته تلل، نو دا د زبرګې 28مه ورځ وه، او د زیارت ورځ وه. نو په غار ثور کې جمعه، خالی او اتوار 3 ورځې تېرې کړې، 28مه، 29مه او 30مه. او د شعبان دا د زبرګې میاشتې اخرو، نو رجب پسې بیا شعبان راځي. د شعبان بیا په میاشت کې دوی روان شو، دا په لومبي چې 28مه، 29مه، 30مه، نو په لومبي تاریخ د ګل په ورځ بیا د غار ثور نه ووتل. او راتلونکې ګل په ورځ 8 ورځې په لاره تېرې شوې، راتلونکې ګل په ورځ باندې په 8م تاریخ مدینې منورې ته ورسېدل. دا رجب نه د خطا شم، دا سفر، د سفر اخیری و، د سفر 28مه وه. نو د 28مه، 28مه، 29مه او 30مه د سفر دا په غار کې تېره کړه، او د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل په ورځ روان شو، او په 8م تاریخ د ربیع الاول د ګل په ورځ قبا ته ورسېد. دلته د مکې خلکو میټینګ وکړ، ویې لکه داسې کار دی چې سړی را نه ووت، روانه شوه. نو اعلان یې وکړ، وایي که چا نبي علیه السلام جمدې راوسته او یا د هغه سر راوړه، هغه له به د 100 اوښانو انعام دی. 100 اوښان داسې دي لکه دې زمانه کې چې 100 قیمتي موټر یې څوک چا پسې نه، او ډېر قیمتي شي، خو اوس هم ډېر قیمت شی دی. 100 اوښانو انعام یې ویسته. دا بدماشان او اجرتي قاتلان خواره شو ځای په ځای. خو نبی علیه السلام خو دلته غار کې دی، او دوی لارې ګوري، پیدا یې نه کړ. نو چې پیغمبر علیه السلام کله روان شو په دې اوښه، او د مکې نه بار شو، د دې مکې ته یې مخ کړی، او ډېر یې وجړل. خپل وطن پرېښودل اسان کار نه دی. مکې ته یې مخ کړی، بما احبک الی من ما ته څه خوښ ښکاري، ډېر زیات مې خوښ ارمان که ستا قوم زه نه وې ویستلی، او ستا قوم زه په هجرت نه وې مجبور کړی، ما سکنتو غیره کې، نو ما به بل ځای ژوند نه وې تېر کړی. او بیا روان شو د مکې مکرمې نه ووتل، قافله روانه شو. یو لوی بدماش دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ لاړو، وی دغه ورځ مونږ پوره مزل وکړ، او د شپې مزل وکړ، او سار لم مونږ د 10 بجو پورې د غرمې پورې مزل وکړ. یو شان ریګولر متواتر. نو یو ځای کې یو ګټه مې ولیده، غټه وه، د هغې سوري ته مې وکتل. نو یې زه ورغلم چې د دې ګټې سوري لاندې نبي علیه السلام یو پټېده نه شي، ځکه یو شان سفر دی. نو یو شپونکي هغه سره ګډه چیلی وي، وایي هغه هم هغه ګټې خواله را روانو، هم د سوري په نیت را روانو. وایي زه ترې مخکې شوم، نو ما په هغه سوري باندې یو څادر خور کړ، او نبي علیه السلام ته مې وی چې راشه صاحب دلته یو پټې غوندې ارام وقدمه شي. تاسو اندازه ولګوئ چې د عربو ګرمي، اوخ بیا د مکې ګرمي، او بیا د ګټې سوري به څنګه سوري ده، په ګټه چې نور ولګي هغه ګرمه څونه شي، مجبوري ده. وی نبی علیه السلام لږ غوندې
سترګې ورلې او ماغه شپونکي ته وی بچې څوک نو د مکې د یو کافر غلام وی چې دا پلانکي غلام یې مې وپېژن مې چې ماله به لږ پی راکې بالکل نو ما سره یو جام و په هغې باندې مې ټوکړه تړلې وه چې شګې خاورې پکې پرېونځي وی هغه جام مې وله ورکړ وی هغه هلک ته مې چې لاسونه وسنډه وی هغه لاس وسنډل مې چې دا غلام زه مسنډه وی غلام دې مسنډله وی دې کې راله پیوله شه نو پی راله په هغه جام کې ولوشه نو یا خو ګرم پیو نو ما پکې لږې اوبه واچولې چې یو پوټې لسي دې جوړه شي او یخه شي نو چې رالم نبي علیه السلام را پاسېدلی و نو ما ورته وی صاحب دا وسکه نو هغه مې په پیغمبر علیه السلام وسکله او حضرت زبیر د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی دې وخت کې د نبي علیه السلام سره دقه یوه رشته ده د ابوبکر صدیق لور پې واده ده خو وروسته دې وخت کې لا نه هغه چې ته په سفر را روانو مخې ته راغی وی هغه رالې یو 2 جوړې جامې راکړې وی موږ دپاره لوی غنیمت و نو په مکه کې یو لوی کافر دی سراقه وی چې د ناستو د ملګرو سره وی دې کې یو سړي راغی وی چېرې یو قافله مې ولیده د دریاب په غاړه روانه وه او کیدي د محمد قافلې صلی الله علیه وسلم سراقه م غټ بدماش وی ما ورته وی چې نه دا هغه نه ده وی ما مطلب دو چې بل څوک رانه مخکې نه شي مې چې دا هغه نه ده بل څوک دی یاره دا پلان کې اوس ته لاړه لږ موده مخکې لږ ساعت مخکې پلان کې په سفر لاړه به د هغه قافلې وی لږ ساعت کېناستم چې د دوی تمه قطع شي نو یې غلې غوندې پاڅېدم وی کور ته ننوتم نو یې ویندې ته مې چې دا اس بوزه او د کوټې شاته ودروه چې سنت بل څوک رانه مخکې نه شي د سلو خان ګټمه نو یې د کوټې شاته یې زما اس ودرو او زینه سم پې واچول او یې زه په دروازه نه وتم چې څوک را باندې پې نه شي نو په کوټه به راوختم او یې د نیزې هغه سوکه مې په ځمکه ښخه کړه او په نیزه مې ځان وروښویو او اس ته وختم او پونده مې ورکړه وی ځان مې ورساو وی چې مې ورساو نو د نبي علیه السلام قافله وه بس خوشحاله شم چې به دا خو سلو خان دی زه به وګټم وسله را سره ده توره نیزه را سره ده وی چې څنګه زه ورنږدې شومه وی سخته ځمکه وه سخته ځمکه او وی زما اس په هغه سخته ځمکه کې د خپې په ځمکه ننوتې او د سینې ډوب شو وی پوه شم چې دا خو دوی خیرې وکړې وی ما ورته چې زه پوه شم چې ما ته هم خیرې وکړې بس ما معاف کې نو زه درنه واپس کېږم هېڅ نقصان درته نه رسوم وی نبي علیه السلام یې ډېره ښه ده وی معاف یې کړم وی چې معاف یې کړم او اصله مې چک ورکړه نو اسره ووته ځمکې نه نو د عربو به فالونه نیول وی ما سره یو تیلی او په هغې کې ما سره د فال هغه غشي و وی مې چې ته ودرېږه فال ګورمه وی غشي مې داسې وړقول نو چې لاس مې وردن نه که او غشي مې ته راوویسته نو په هغې یې لیکلي و لا چې دا کار به نه کې وی د غشي مې ونه منله وی بیا مې پې سور شومه وی بیا مې ور حمله کړلې چې په نیزه پې غزار کوم نو بیا مې اس د مخکو خپو سره د دې سینې پورې په ځمکه کې ښخ شو وی بیا مې ترې معافي وغوښته معاف یې کړم وی بیا مې غشي وړقول چې ورېږه پال ګورم وی بیا هغه غشی راووت چې راته وایي چې ګورې لا دا کار ونه کړې وی بیا مې غشي سره دوکه وکړه نافرماني مې وکړه 3 ځله مې د حملې کوشش وکړو او اس په مې ښخ شو په ځمکه کې بس وی مې چې بس خبره خلاصه ده دی الله مې معاف کې نو زما دا تاسو سره لوه ده چې خلک به درنه تمبوم او بل دا دی چې ما سره لیکله مو کې د تاسو له امن در کوم لیکل وکړئ وی د سرمنې یو ټوکړه وه نو په هغې راته لیکل وکړل ما له امان نامه راکړه وی زه اوس نو دا سراقه وی چې را رخصتېدم نو پیغمبر علیه السلام ماته چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینمه او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینمه نو ما وخندل مې چې دا به غټې دعوې کوې اوس ته په خپل وطن کې ځای نشته بل وطن ته روانې او دعوه دې دومره غټه ده چې لکه د فارس د بادشاه د کسرا تاج بته علي او بنګړي ماله برا کوي د کسرا مثال خو هغه زمانه کې داسې و لکه د امریکای بادشاه چې خیر وی را رخصت شم نو په لاره چې به څوک مخې له راتلل او ما نه به یې تپوس کو نو ما به ورته دا لار ما کتلې ده دروغ به هم نه وي ګوره کافر دروغ به هم نه وي دا مې کتلې ده نو ټیک ده لار خو یې کتلې وه نو ما به ته خلک تمبول
دشمن دی او خدای په د پیغمبر علیه السلام دفاع کوي او مغه سرونو ګورې وشوه دا سراقه بیا وروسته مسلمان شو او چې دی کله مسلمان شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه او چې کوم جرنیل و د فوج حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی د کسرا چې کوم خصوصي سامان دی अब به یو ډبي کې بند کې مال به فورا مدینه ته رالیږي هغه د نه پوټیم ځای نشي او دا بریده به مال رالیږي دا سراقه به مال رالیږي سراقه ابن مالک نو چې علاقه فتح شوه نو د کسرا بادشاه چې کوم ضروري سامانو هغه ټول جمع کړ او فورا یې سړي له ورکړي دا مدینې ته عمر فاروق له ورسوه نو چې راوی رسول او هغه سامان یې اوس پړده نو تاج هم پکې پروت و د هغه جامې هم پکې وي د هغه خاص سامان بنګړي پکې نو استازي دوباره ولېږه وي بنګړي پکې نشته چا به طلب وکړو بنګړي را پیدا کا زه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم نو چې دوباره سامان ولټو نو بنګړي پکې راووتل نو هغه یې ورکړل نو حضرت عمر بره سراقه ته وی راشه اوسه وی د پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع ته څه ویلي وی ما ته ویلي چې سراقه ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم وی تا هغه وخت سره څه وی وی ما خو وی چې داسې ګپ لګئ غټې دعوې کوي وی راشه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کړم نو مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه او سراقه ته په سر هغه د کسرا تاج کېښود او هغه بنګړي ولا راواغېستل او په لاس کې ورته واچول پیشنګویي د پیغمبر اعظم پوره شو که نه شوه بهر کیف دا د هجرت سفر خو د پیغمبر علیه السلام یو عظیمه کارنامه هم ده یو لوی محنت او لوی مشقت هم دی او د اسلام د سربلندۍ یو لوی ذریعه هم ده نو دا باقي واقع به درته انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې بیان کړم او د دې چې کوم مسائل دي وغیره او کوم فعلی دي دا به هم درته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړم یو طالب العلم دی هغه مور بیماره ده رب العالمین دی وله شفا ورکړي نن زمانه کې معاشره کې اکثر خلک خصوصا ښځې په یو بل کوډې کوي تعویذونه کوي سحر کوي جادو کوي دا سخت جرم دی دا د ښځو عادت شته بالکل بعضې پلیتې ښځې دي زه ورته پلیتې ښځې وایم ګنده ښځې دي ګنده او د خدای دشمنانې ښځې دي چې دا ګرځي او په ښځو کوډې کوي او جادوګان پې کوي او تعویذونه پې کوي او سحر پې کوي دا سخت جرم دی خطرناک جرم او ډېره لویه سزا ده او چې څوک هم دا سحر او کوډه کوي ګورې دا چې څوک یې لیکي د دا د ایمان نه خلاصي هغې کې داسې الفاظ لیکي چې هغه الفاظ د کفر د کفر ما کتلی دي بعضې چې راوخېږي ما له خلک راوړي وګوره هغې کې کفري الفاظ دي تر دې حده پورې بعضې ظالمان کوي بعضې ظالمان چې د الله او د پیغمبر نوم د سارو په متیازو لیکي دا ظالمان دومره سپیره خلک دی نو چې څوک دا کوډه کوي هغه هم د ایمان نه خلاص دی او چې څوک کمې ښځې ورپسې دي چې ما له کوډه وکړه نو هم د ایمان نه خلاصه شوه که نه شوه تا ته خو هغه ال نه وایي چې دې پسې لیکمه لیکن ما خو خبر کړی که نه کفري الفاظ لیکي دا په یو بل کوډې کول او په یو بل جادو کول او په یو بل تعویذونه کول دا سخت حرام دي مسلمان ته ضرر رسول ډېره لویه ګناه ده مسلمان ته ضرر رسول دا سخت جرم دی دا د خدای دشمنی ده دې نه ځان ساتئ دا سخته ګناه ده دا څه ملګري دي نومونه یې لیکلي دي هغوی څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدله کړي دا ملګري دې څه وجه یې لیکلې ده او بل وایي چې امتحان مې مکمل شوی دی الله دې دله په نتیجه کې کامیابي نصیب وګرځوي دعا وکړئ الہ العالمین د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان خدای موږ د ګناه نه وساتې خدای چاته څه حاجتونه دي حاجتونه پوره کړي الله چاته څه مشکلات پریشانې دي هغه ول په خوشحالو باندې بدله کړي خدای موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو د قهرونو په حفاظت کې وساتې خدای ابتلاءات او امتحاناتو سختو نه مو ساتې بچیم کامیاب کړي خصوصا زمونږ د بعضې دوستان دي موږ له دا جمعې په ورځ باندې دا جنریټر چالو کی د موږ دا حاجي صاحب ما سره مې یې شورانه خدای پاک دې وبخي
شمشاد حاجی صاحب، حاجی شمشاد احمد صاحب مرحوم الله دې مغفرت نصیب کړي، د هغې د بچي دي مونږ سره دا مدد کوي چې مونږ ته د بجلی کله ضرورت شي نو مونږ له تار را کړی د جنریټر راته چالو کړي. دعا ورته وکړئ حاجي صاحب په خپل هم ښه انسان و، په خپل وخت کې د جوماتونو سره ډېر امداد کړی دی، بچي هم خالقان دي. الله یې دا شمشاد حاجي صاحب په قبر انوار نازل کړي او خدای پاک د کور د مرضونو نه محفوظ وساتي. الله یې دا بچي کامیاب کړي او د دې لوی جماعت سره او موږ سره چې کوم تعاون کړی دی ولا الله اجر په دواړه جهانه ورکړي. څوک چې زموږ د جماعت سره د مال د بدن هر قسمه د خدای کور دی او د دین مدرسه ده، د جماعت د ماشومانو مدرسه ده چې څوک ورسره مدد کوي الله دې ورسره په دواړه جهانه مدد وکړي. الله خیر وخت کې زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله.